کرزی او عبدالله ان د ولایتي سفرونو اجازه هم نه لري. تر دې وړاندې هم یو شمېر سرچینیو د ملي مصالحې د پخواني مشر عبدالله او مخکیني ولسمشر حامد کرزي په اړه چې اوس هم افغانستان کې دي راپورونه خپاره شول او دوی داسې وښودل چې په خپلو کورونو کې نظربند دي، ولې د دوی سرچینو دا چاره نه تایید کړي او نه یې هم رد کړي. د تیر کال د اګست له 15مې را په دې خوا عبدالله او کرزی یوازې په خپلو کورونو کې اوسیږي او تر اوسه پورې دا دوه د تیر حکومت لوړپوړو چارواکي د باندې نه دي وتلي. یو شمېر سرچینې وایي چې دا دواړه مقامونه د حقاني شبکې تر مستقیم څار لاندې دي او هیڅ څوک هم په اسانۍ سره نشي کولای چې ورسره ملاقات وکړي. سرچینې زیاته کړه چې یوازې هغه ودانۍ چې کرزی او عبدالله پکې اوسیږي د دوی د کسانو واک ده، نور یې ټول امنیتي ساحه د طالبانو تر جدي کنټرول لاندې ده. تر اوسه پورې کرزي او عبدالله د طالبانو د دې فشار په هکله هیڅ هم نه دي ویلي، ولې دومره شوي چې حامد کرزي په خپل خبري کانفرانس کې ویل دې تمه وه چې جرمني ته ولاړ شي، ولی سفر یې لغوه شو، خو د سفر د لغوه کېدلو جزیات یې ورنه کړل. پر همدې مهال د عبدالله د سفر په هکله چې هنته یې درلود هم طالبانو اجازه نه ده ورکړې. ویل کېږي عبدالله غوښتل هند ته سفر وکړي او هلته له خپلې کورنۍ سره وګوري، ولې طالبانو ورته ویلي وو چې باید دې سفر ونه کړي او خپله کورنۍ را وغواړي. د سرچینیو په حواله کرزی او عبدالله ته نږدې کسانو دا نه ده رد کړي او نه یې هم منلې ده چې له دوی سره داسې چلن روان دی. طالبان کوښښ کوي چې د تیر حکومت چارواکي افغانستان ته راوغواړي او دلته یې نظربند په خپل کنټرول کې وساتي. دا دویم ځل دی چې د عبدالله او کرزي د نظربند کېدو خبرونه ورکول کیږي.